او احترامات قدرمنو د ناڅاپي مشاعرې په لړۍ کې افسر افغان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. تاریخ د ګواه وي چې دا د فروری 4مه نیټه ده کال 2019. دا به زمونږ نوسو کړوسو ته بیا یاد وي چې مونږ د ادب دپاره څومره موټر ویګانې وهلي دي د پلنې سینې د سړکونو. ډېر محترم فاروق شاه صاحب زمونږ د ادب ډېر ښه ملګری، په خپله خو یو شعر نه لیکي خو بلها شعرونو والی ګرځولي را ګرځولي دي او د هغې لوی ثبوت دا دی چې دا شوکت خو سره په هر ځای کې حاضر وي. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب یخ ورله هم شوی دی، دروند پکول او ټوپۍ اچولې ده او د دې ترڅنګ را سره ډېر محترم خوږ اقبال شاکر صاحب هم ناست دی. سرجي یو تاریخ لګی دی جوړیږي، دا به بیا شعر کوو، خلک به یې ګوري. عباسین صاحب به زمونږ نننۍ مشاعرې صدر جي او ما تاسو به پکې شعرونه یو خوښه ده. فاروق شاه صاحب او شوکت صاحب به یې اوري. ټیک ده جي. دا وخت څه دی شوکته، ټایم څه دی موږ سره؟ دا وخت پاوکم 1 بجه به جي. 1 بجه ده. سمه ده. صدر صاحب ستاسو په اجازت باندې یو 2 شعرونه ویمه. وایي چې چا دومره قدرې ونه کړه چې دا خلک یې خپل کړه. شاکر صاحب چا دومره قدرې ونه کړه چې دا خلک یې خپل کړه، څوک دومره چاپلوسګرو چې بلها خلک یې خپل کړه. او په دې ویمه چې ښکل کم رقیب جان په دواړه مخه، فاروق شاه صاحب په دې ویمه چې ښکل کم رقیب جان په دواړه مخه، دا څومره لوی هنر دی چې زما خلک یې خپل کړه. او هم د خپلو دغه شعرونو سره ډېر محترم اقبال شاکر صاحب ته بلنه ورکومه چې را سره په ناڅاپي مشاعره کې خپل کلام شریک کړي. ناڅاپي ډېره مهرباني. زه به د 2 شعرونه فاروق شاه صاحب ارشاد او ښه تیز وایي ښه شاکر صاحب. هسې ده چې د سپین او تور د مینځ په کرښه چې چاخ پکې خوده، ای های د سپین او تور د مینځ په کرښه چې چاخ پکې خوده، دغې سړي د خپل ضمیر په تیغ سینه کې خوده. واه 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 واه. سپین او تور د مینځ په کرښه چې چاخ پکې خوده، دغه سړي د خپل ضمیر په تیغ سینه کې خوده. او چې د حالاتو سره کم یو سړي روغه وکړه، چې د حالاتو سره کم یو سړي روغه وکړه، دغه سړي د نظریې په زړه چاړه کېښوده. واه 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 واه. سړي روغه وکړه، دغه سړي د نظریې په زړه چاړه کېښوده. ای های. او عباسین صاحب زما تصویر ته مقابل په خپله کېناستله، زما تصویر ته مقابل په خپله کېناستله، او خپل تصویر ته مقابل یې آیینه کېښوده. واه واه واه. شاکر صاحب ډېر ښکلی. مقابل په خپله کېناستله او خپل تصویر ته مقابل یې آیینه کېښوده. ای های. او اگر چې زه د رڼاګانو د ښار منځ ته تلمه، اگر چې زه د رڼاګانو د ښار منځ ته تلمه، خو په سامان کې راته مور یوه ډیوه کېښوده. واه 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 واه. ډېر ښه شعر دی. په سامان کې راته مور یوه ډیوه کېښوده. زما د مور د سر پړونه یې په خپو کې پروت و. ای های. زما د مور د سر پړونه یې په خپو کې پروت و. زما په سر باندې چې کم سړي شمله کېښوده. واه واه. شاکر صاحب ډېر ښه. منقره ارشاد. چې هغه چې ما پې د شاکر سره واده کړې وه، هغه چې ما پې د شاکر سره واده کړې وه، د شاکر سره واده کړې وه، مور مې په خپو باندې نکریز هغه شپه کېښوده. واه واه واه. شاکر صاحب شاکر سره واده کړې وه، ای های. مور مې په خپو باندې نکریز هغه شپه کېښوده. واه واه. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د خوږو شعرونو. چای به هم څکو شوکته بې تکلفه به ته پکې شعرونه وې، شوکته ته شعرونه وې، بیا به صدر صاحب له راځو جي. زه به 2 شعرونه سر زمزمه کړم او سره ارشاد. مطلب ته به را سره زه به کوشش کوم. انګور سره یار دا، ای های. که د بنګ سره یار دا، انګور سره یار دا، که د بنګ سره یار دا، د مستو خود ژوند د هر یو رنګ سره یار دا. واه. انګور سره یار دا، که د بنګ سره یار دا. واه 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 واه. ډېر ښه شوکته. جبین لغواړي ستوري او سپوږمۍ د غاړې هار لا. ای های های های. لغواړي ستوري او سپوږمۍ د غاړې هار لا. واه 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 واه. جبین لغواړي ستوري او سپوږمۍ د غاړې هار لا. جبین لغواړي ستوري
او سپوږمۍ د غاړې هارلا زما د یوه داسې شوخ شنګ سره یاري ده زما د یوه داسې شوخ شنګ سره یاري ده د مستو خود ژوند د هر یو رنګ سره یاري ده انګور سره یاري ده واه 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 شوکت ډیره زیاته مننه کوم خوشحاله راته اوسې زموږ د نننۍ مشاعرې ډېر محترم صدر صاحب چې دا دی ټول د اباسین غاړې ته ناست دي که حسین دي که مین که رقیبان دي ډېر محترم اباسین صاحب تاسو به راسره څه شریک کوئ سرجي ستا په رخسار لمبې لمبې سوځم ای هی ستا په رخسار لمبې لمبې سوځم زلف را سڼ وهه لمبې سوځم واه 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 لکه د شمې غوندې ژوند تېروم لکه د شمې غوندې ژوند تېروم د ورځې مرمه او د شپې سوځم واه واه ډېر ښه دی سرجي هله را پېښ شوی چې ایرې ایرې شوم هله را پېښ شوی چې ایرې ایرې شوم ما به په چغو چغو وې سوځم واه 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 ستا د ښایست د سرو غرمو مخې ته ستا د ښایست د سرو غرمو مخې ته زه اباسین چپې چپې سوځم واه 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 ډېر ښه ستا په رخسار لمبې لمبې سوځم زلفې را سڼ وهه لمبې سوځم واه 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 ډېره زیاته مننه کومه سرجي خوشحاله شئ ستاسو له ټولو فاروق شاه صاحب ستاسو شاکر صاحب ستاسو اباسین صاحب او ډېر تاسو جي څه خبره شریکول غواړئ د دې موقع په مناسبت سره خوشحاله شئ ژوند به اسانه وژي ډېره زیاته مننه کومه ژوند ته په بیرته بیرته ګورم لکه بیللی جوارګر چې کور ته ځینه هم د دغې سره د نن ناڅاپي مشاعره پای ته رسي ښاد اباد او بریالي اوسئ د الله په امان